السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانانو کرونا نن سبا تاسو ته معلومات وفات راغلی. زه به په دکاندارانو خبرې کوم چې کوم ظلم یې په افغانستان او پښتونخوا کې راغستی. خو زه به اول خبرې دا کوم چې دا کرونا چې دا زموږ او تاسې دغه خلکو داسې یو ذهن جوړ کړی دی چې صرف او صرف مرګ چې دی نو په کرونا کې دی، نور بیا مرګ نشته. که کرونا لاړه نو بس مرګ بیا نشته دی، نو بس بیا ټول عمر له به ژوندي یو. داسې یو ذهن دی. ګورې افغانانو، په دنیا کې 6 اربه خلک اوسېږي، څه د پاسه 1.5 ارب پکې مسلمانان دي. په دنیا کې روزانه 1.5 لک د 1 لک نه والی 1.5 لکو پورې خلک وژل کېږي په مختلفو لارو. څه د پاسه 200 ملکونه دي. اوس حساب وکړه چې په هر ملک کې څومره کسان راغله. کرونا به څومره کسان وژلي اوسه پورې په دې 2-3 میاشتو کې 10,000 کسان یې ټول وژلي. زه چې په کوم ښار کې په دې ښار کې 9 کسان ناجوړه دي. په ټول لندن انګلند کې 36 کسان وژل شوي. او موږ او تاسو یو بد حل اخیستی سي مهربانه چې بس قیامت شو، نو بس کرونا راغلی ده، بس که د دې نه بچ شي نو بس بیا بچ، او که ویوړی نو بس مرګ دی راغی. ولې زموږ او تاسې دا عقیدې دومره کمزوري؟ دا کافر خو په خپل ځای پرېږده. ولې موږ مسلمانان په خپله ځان ته یو شی مشکل کوو؟ تاسې وګورئ تاسې چې په افغانستان او په پښتونخوا کې دکاندارانو څه حل اخیستی دی. دا مرګ د نیر دی. دغه نن نه حساب وکړه، نن نه 100 کاله بعد به دا 6 اربه خلک به نه وي، دا به ټول مړی نه وي، نور خلک به راغلي. و د خدای نه لږ ویرېږئ تجارانو او دکاندارانو. ستاسې په دغه غریبانانو باندې زړه نه خوږېږي چې روزانه 300 400 یا 500 روپۍ ګټي، خپل بچیانو له به ډوډۍ راوړي، او تاسې په داسې قیمت راښکته کړی. دا مو روس راوسته، دا ګراني اوس امریکې راوسته، که دا هم د خپل مسلمان خپل افغان خپل پښتون راوسته په موږ باندې. نو لږ رحم وکئ. هلته بمونو په توپونو په بمباریانو خلک مړه شو. تباه او برباد یې زما پښتون افغان. او روس سره پسې مهربانه تا په یو قیمت راښکته کړی دی چې کرونا راغلې ده، د دې نه راشم ته استفاده وکړه. زه یې منم چې په یوروپ کې زه ناست یم، په یوروپ کې هم دلته قیمتي راغلي شي، نه قیمته دي، خو د یوروپ د خلکو اقتصاد برابر دی، د دې خلکو اقتصاد برابر دی، هېڅ کوم پروا نه ساتي. په افغانستان او په پښتونخوا کې خلک د خدای غریبانان دي. ولې کوئ؟ ولې د نه دا د مرګ ير دی؟ ولې د نه دا قبر ير دی؟ زه خپله والله هېڅ ذات یم د غټې خبرې په دغه یاده نه یم. قسم دی که په کرونا مې د یخته عمره پروا م راځي، احتیاط کومه. خو دا مې په الله ایمان دی چې یاره مرګ خو راتلونکی دی، چار کلی چار ذکي در پسې راځي. خو خدای ته وګورئ افغانانو، خدای ته وګورئ دکاندارانو تجارانو، زمونږ په هغه ولس باندې لږ رحم وکئ. افغانانو احتیاط به کوو، خو دومره هم داسې حل هم نه دی څنګه حل چې موږ راغستی. باید زموږ ستاسې مسلمانانو باید چې عقیده جوړی. او دا آفتونه اوس نه دي راغلي، دا پخوا هم 2 ځل په افغانستان او په پښتونخوا کې راغلي وو. تاسې تاریخ وګورئ. زموږ مشرانو داسې حل نه شروع کړی لکه دا اوس هم چې شروع کړی دی. بوجۍ وړه به راکړئ، 5 بوجۍ نور یالو چې په قطع قیمت راښکتی. لږ تاسې هم د شیانو سره ګزاره کوئ. دا خودي ظالمان، دا دکانداران، دا تجاران. په الله سپارمه، مرګ چې هر کله راځي خبره ټیم نه معلوم. خو کرونا ته باید موږ او تاسې داسې یو شی جوړ نه کړو چې ځان ته پخپله یو بم او یو بلا ترې جوړه کړو. او دا څوک چې قیمتي جوړوي، څوک چې دا نالت دي په هغه واني چې د دې مرګ نه دي باید ویرېږي په دې ټیم کې. خدای